बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन द बारूदो जम जगड़ कदे हरसो जपली नन द बारूदो जम जगड़ कदे हरसे जपली बिया हम लिगिया मा रंगीन शायरी कौमा करानु कतून को अब्दुल्ला खान लखवा सलामुना कबूल के संग तासु ता पता अब्दुल्ला खान पाण तासु द पारा द पख्तो खुगजबी शायरान नवी नवी शेरونه रिकॉर्ड कई नोम په دغه سلسله کې راغلی سردار علي سردار صاحب خواته داغه نه شعرونه ریکارډ کو او یو څو خبرې به سره کو کاکاجي خپل پروګرام کې اردار کړی وم او ډیره مننه کوم چې مونږ لا ټیم راکړو ډیره مننه ته اول تاسو ته لږ تلار کړی وم او ډیره شکریا وم دا کوم چې تاسو خپل قیمتي وخت ځای کو دلته راغلی ما ته زوم یاد کړم ډیره مننه کوم استاد ونه خلکو باندې مونږ ویاړ کو چې پښتو ژبه خدمت کوي او د پښتو خدمت ته املا تړلې ده ډیره مننه الله بریال لره خیر ډیره مننه جی مونږ هم پیژنو ډیر مرګري با پیژنې کو پاڼه کې یو نیم مرګره نه وي نو د هغې دپاره خپله پیژنګلو کوي لنډه مننه السلام علیکم زما نوم جي سردار علي دی تخلص په سردار دی او اکثر په دغه باندې زما پنځپیروال باندې یادېږم او د الله په فضل بس خپل پښتو ژبې له خدمت کوړم یو او نن دا ملګري راغلي دي نو دای سره به لږ وخت تیر کو په خندا خوشاله باندې ډیره مننه کوم چې د خپل قیمتي وخت ځای کا ما سره رااله او دې تاسو سره مخاطب کړم ډیره مننه ډیر سلامونه قبول کړئ ډیره مننه جی شاعري د کوم وخت نه شروع کړې ده جی شاعري د 1987 نه 1988 نه او د دې شاته وجه سوا بس اس وجه نو موږ بار ملک په لیبیا کې د مزدورۍ په سلسله کې تللی وو نو هلته بس د وخت تېرولو دپاره به کله رجسټرونه کتل کله به ادابي عرض کتېده نو د ادابي عرض کې مسافرو نو دې کې شعرونه راځي د اردو نو هغه به بس کله ما د اردو شعر نه عمر پښتو ترجمه وکړه نو بس د هغې نه رو خو پټ شعر راکې پروت و خو هغې شعرونو سره بیا راښکاره شو بیا چې زه کله کلي ته رالم په 1985 کې نو دلته په 1988 کې زموږ کلي کې مشاعره وشوه چې هغه زما ډومبی مشاعره وه چې پای کې ما هرکلی وویې شاعرانو ملګرو ته او هغې پورې خو چې ما به کوم لیکل کول نو څه روماني لیکلي ساسې اپله دې پر لیکل به خو چې ما کله خپل ملګري شاعران واورېدله نو زه پوه شوم چې یاره دنیا په یو غاړه ده ته په بله غاړه نو د هغې نه پس بیا ما د وخت پر نبض باندې لاسونه کېښودله دا د اوسني وخت شاعري مې شروع کړه زه د حالاتو مطابق شاعري کوم او زل پیري دي سترګې شونډې ټیک ته هغه هم زموږ د ژوند سره خو هغه دې وخت سره نه ده په کار ځوانه ځکه چې موږ د داسې حالاتو نه تېرېږو چې دغه موږ سره اوس ښایي نه نو زه وایم چې ښه شاعر هغه ده چې هغه د وخت په نبض لاس کېږدي او د وخت مطابق شاعري وکړي او خپل قوم له خپل پښتون قوم له څه پیغام ورکړي چې هغې کې څه خامخا څه احساس وي څه جذبې را پیدا کړي ډیره مننه ډیره مننه مینوالو کتونکو سره خپل یو کلام شریک کړ ډیره مننه به وي ډیره مننه کلام د شی چې د فطرت له میکدو مستی خمار تروړي چې د فطرت له میکدو مستی خمار تروړي ځکه مې زړه په دواړو لاسو زما یار تروړي او شعر دی چې مونږ پسې غله کله د بل کلي راغلي نه دي مونږ پسې غله کله د بل کلي راغلي نه دي د کلي غله دي بس چې مونږ په هره لار تروړي او بغدامي شعر دی چې د سرمایې کندو ډک نه شو د وطن د سامراج د سرمایې کندو ډک نه شو د وطن د سامراج سماج د لوګي مري سامراج پکې بازار تروړي او شعر دی چې ډېر په ناکامې تېرو ژوند مو د زهرو ګوټ شو ډېر په ناکامې تېرو ژوند مو د زهرو ګوټ شو د خولې نوړی رانه د خپل وطن سرکار تروړي او آخر بکې د مکنګال زه د نفرت په ډیری آخر بکې د مکنګال زه د نفرت په ډیری زر چې د مینې رانه ښکلي وار په وار تروړي او شعر دی چې به د ګل په ګزاروم زمونږ نه وپېرځو چې به د ګل په ګزاروم زمونږ نه وپېرځو د وخت بادار خلک د هغه ښکلو ښار تروړي او مونږ چې سر یې په اقرار په انکار سا ورکوو مونږ چې سر یې په اقرار په انکار سا ورکوو ښکلو خو مونږ په اقرار هم په انکار تروړي او مقتدا بخزمین وایي چې نن یې په سترګو کې پیغام دی د اجل راوړی نن یې په سترګو کې پیغام دی د اجل راوړی ښکاري د ژوند واګې د لاس د سردار تروړي ډېر ګرانو کتونکو تاسو د سردار علي سردار صاحب شعرونه واورئ د امید د ستاسو به خوښ شوي نو
په دغه یو کلام ونه پرېږدم غواړم چې مینوالو سره یو بل کلام شریک کړي نو په دغه دوو شعرونو له بیا بلنه در کوم مونږ کې محبت د سره شته دی نه مونږ کې محبت د سره شته دی نه مونږ په نفرتونو باندې حد کوو خلک چې څه کوي نو ښه کوي خلک چې څه کوي نو ښه کوي مونږ چې څه کوو نو بد کوو نو یو کلام بل شریک کړي ډېره مننه کلام د وخت مناسبت سره چې اوده ویښ شي ویښ اوده نه راویښېږي دا یو متل هم دی زمونږ که نه اوده ویښ شي ویښ اوده نه راویښېږي خوبولي لکه مړه نه راویښېږي او چې د وخت اودو سړو هم چوکه نه کړل په یو حال کې پښتانه نه راویښېږي او نن غیرت حیا هر څوک نیلام شو نیلام شو دا به هیڅ کام پسند راویښېږي او شعر ته چې شاه زلمي زما د کام ټوټې شو لا زما د جنګ سواره نه راویښېږي او په آبادای کې داسې ښکاري هدیره کې دې پراته نه راویښېږي او نه څه ویني نه څه اوري نه څه وایي دي للګل ړانده کاڼه نه راویښېږي او پر کالی کې د روان دروبي پاتال ته کوټه بخ مې د سپېره نه راویښېږي او شعر دی چې ما پیسو کې د خپل زړه وینه ترمکه کړه د وطن جبین کې سره نه راویښېږي او اخري شعر دی چې ما سردار په ډېرو چغو راویښ نه کړل دا د ژوند په جنګ کې پړه نه راویښېږي ګرانو کتونکو تاسو د سردار علي سردار صاحب نه کلامونه واورېدو امید دی ستاسو به خوښ شوي نو په اخره کې مینوالو له څه میسج لرئ څه پیغام به ورکوي مینوالو کتونکو ته بس مینوالو ته خو دا وایم چې موږ د ډېر کړکېچنو حالاتو نه تېرېږو او مهرباني وکړئ چې یاره خپل پښتو وپېژنئ خپل پښتون کام وپېژنئ د خپل پښتو چې کوم اتلان تېر شوي دي د هغوی په قدم باندې روان شئ ځکه چې دنیا سپوږمۍ ته وختې ده او موږ پښتانه له هغسې چې کوم نو سرباندې چوکه په لاس وي او وارو پسې روان یو نو مهرباني وکړئ چې د خپلو اتلانو په قدم باندې قدم کېږدئ او خپل پښتو خپل حیثیت وپېژنئ ځکه چې ټوله دنیا کې پښتانه وروستو پاتې شو په څه شي باندې چې موږ بې اتفاقه یو ځانځاني ده راکې نو مهرباني وکړئ د خپل ځانونه وپېژنئ او د ژوند هرې کړکېچنې سره خپله مجاهده وکړئ او خپل ځان په رښتیا پښتانه ثابت کړئ ډېره مننه السلام علیکم ډېره مننه ستاسو ډېره مننه کوم چې موږ له ټایم راکړو خپل پروګرام ختمو باغزمین مانیروال صاحب طرف ته ځم په خپل شعر باندې پروګرام راغونډ کړي باغزمین مانیروال صاحب ښه ډېره مننه موږ خو سردار علي را سره رالو او هغه بیمار هم دی موږ له بیمارۍ کې هم وخت راکړو نو ډېره شکریه ادا کوو او دا خپل پروګرام په دې ساده و شعرونو را جمع کوو ګران منزلونه پاک الله ثانوي بنده ته خو شرط پکې دا د نیت صفا غواړي او وای باغزمین چې خدای ستا خوښه ده خیر په کوڅو کې تل ګدا غواړي خوږو اورېدونکو که زموږ نه پروګرام کې څه غلطي شوي نو موږ بخښنه غواړو او تر بل پروګرام پورې ستاسو نه اجازت غواړو د الله په امان